د خوست د شهیدانو او معلولینو ریاست چارواکي وایي چې سږ کال دوی د اړونده وزارت له لوري 280 میلیونه افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې وه چې معلولینو او د شهیدانو وارثینو ته یې د شپږو او ځینو ته یې د 9 میاشتو په موده کې په شفاف ډول توزیع کړي. هغه خلک چې هغه مستحق دي او د دغه په کټګوري کې داخل دي خلک موږ تثبیت کوو هغه دې پر موږ کوشش کوو چې بار بار هغه پښتني وکړو او صحیح تثبیت شي او هغه خلک چې هغه په جعلي طریقې سره بعضي هغه فرمې جوړ کړي دغه دې په خاطر چې هغه مستحق خلکو ته کوم اگر چې هغه وځي نشي نو په خاطر موږ کوشش کوو چې خلک چې جعلي کو نه کړي هغه ختم کو او د څومره تثبیت شوی دي معلولین یا یتیمان دې پر موږ غالبا 280 میلیونه بودیجه تر کوړې شوی چې موږ بعض تم د 9 میاشتو رسول دي بعض تم د شپږ میاشتو رسول دي څومره هغه ته رسیدل کټګوري مطابق موږ کور کړی دا او ان شاء الله 3 میاشتې بعد پوتې دي هغه کوشش کو وزارت نه مدا وختونه کړی چې موږ ته دغه د پوره بودیجه هغه کې تخصیص کړو. د شهیدانو وارثین او معلولین هم د یادګام هرکلی کوي او وایي چې د یوې شفافې پروسې په ترڅ کې اسناد او دوسیې څېړل شوي او دوی ته د شفافې پروسې له لارې مرستې ویشلې دي. الحمدلله کارونه ښه په غسر روان دي شفافیت سره د هر ولسوالۍ لپاره ځان ته مدیر غشوي دی انتخاب شوی دی او ستونزې نشته ان شاء الله کار ډیر زر کېږي د هر ولسوالۍ لپاره علیحده ورځ ده څوک چې په خپل ورځ ریاست تراشي ان شاء الله کورونه ډیر په منظم ډول سره اجرا کیږي. شهیدانو معلولینو کارونه ښه په مخ روان دي او زه ډیر ښه ناراضي یم ټول خلک ښه ناراضي دي او ښه خوشحال دي تنه. د یادونې وړ ده چې د خوست ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست چارواکي ډاډ ورکوي چې معلولین او د شهیدانو وارثین کولی شي په ډاډه زړه له دوی څخه د خپل حق غوښتنه وکړي او خپل حقوق ترلاسه کړي.